الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو، د سورۃ کهف چې څومره فضیلتونه راغلي او تاثیرات راغلي دي، فضیلت دا چې الله پاک به انسان د دجال د فتنو نه د دې صورت په وجه باندې بچ کړي. تاثیرات هم دغه دي. علماء یو خبره ذکر کړي، هغه خبره دا ده چې علما فرمایي چې د یو صورت لپاره یو فضیلت ذکر وي، یو تاثیر ذکر وي، نو دغه فضیلت او دغه تاثیر سره د دې صورت د مضمون یو قوي اړیکه، قوي تعلق وي د دې صورت د مضمون. نو د دې وجه نه سورۃ کهف مبارکه چې دا راځي، نبی علیہ السلام فرمایي چې دا به د دجال د فتنو نه د نجات سبب ګرځي. نو معلومیږي چې د صورت کې دنه چې کوم مضمون ذکر دی، د دې د دجال د فتنو سره یو قوي اړیکه او ارتباط دی. نو عزتمندو، د دجال د فتنې خطرناکوالی موږ بیانوو. د دجال د فتنې خطرناکوالی یو په دې باندې هم دی چې په دنیا کې به په دې فتنه کې د کامیابو انسانانو شمیر ډېر لږ وي. په دې فتنه کې چې کوم خلق ناکامیږي، د ناکامو انسانانو شمیر به بالکل ډېر زیات وي، ځکه دا خطرناکه فتنه ده. کامیابېدونکو انسانانو شمیر به ډېر کم وي. په دې معنا هم ډېره خطرناکه ده چې کامیابېږي پکې ډېر کم خلک. د دجال دا فتنه یو په دې معنا باندې هم غټه ده چې په قرآن کریم کې د دجال د نوم ذکر نه دی، خاص کر سورۃ کهف چې الله په نبی علیہ السلام دا فرمایلی دي چې سورۃ کهف به د دجال د فتنو نه د نجات سبب وي. په دې سورۃ کهف کې هم د دجال د فتنې ذکر نه دی. دا یو بیل امتحان دی، دا یو بیل ازمایښت دی چې د دجال ذکر نشته په قرآن کریم کې، خاص کر په هغه خلکو چې احادیث نه منکر دي، منکرین حدیث دپاره، هغوی دپاره لا ډېر امتحان شو. نو د دې وجې نه عزتمندو، امتحان څه ته وایي؟ فتنه څه ته ویل کېږي؟ فتنه دې ته وایي چې د یو شي حقیقت ته انسان ونه رسیږي. فتنه دې ته ویل کېږي چې انسان کې هغه صلاحیت سلب شي، هغه صلاحیت ختم شي، د کم په وجه چې انسان د اشیاء او حقیقت ته رسیږي. د دې وجه نه دجال دا یو دوکه‌باز دی، دجل دوکې ته ویل کېږي. نو دجال به داسې کارونه په دنیا کې کوي، لکه وروسته به انشاءالله موږ د دې په باره کې خبره وکړو چې دا داسې کارونه به په دنیا کې کوي چې ګناهونه به او شر او فساد به دا د خیر په شکل خلکو ته وړاندې کوي. نو د دې وجې نه هر سړی نشي کولی چې دغه په حقیقت باندې ځان پوهېږي، خاص کر هغه انسانان چې هغوی سورۃ کهف سره تعلق لري، هغوی به بیا په دې فتنو باندې پوهېږي. ځکه د سورۃ کهف په وجه باندې الله پاک یو باطني رڼا انسان ته ورکړي، یو باطني صلاحیت انسان ته ورکړي چې د دغه صلاحیت په وجه باندې انسان بیا نیکی او بدی، شر او فساد، خیر او شر، دا به انسان پیژني.